موږه ته موږه نه وینې چې دا نیم ساعت دا چراغ در ډبوو ته نه راوځي د ما لاس په دې چراغ باندې مات شو ته راوځې نه خوبونه به دې ډېر کړی دا ډېر بیا عقل ده ما مخکې درته ویلی داسې بیا عقل پیریان والا که څوک په ډوډۍ هم وساتي خو موږ هغسې مجبوري ده اوس هم زما ورور ده که ناوخته باندې وژلی خیر د ګیله مه پې کوه دا په چراغ کې لږ ډېر وخت پاتې شوی هو سر یې په یوه په بله لګېدلی اوس لږ ګنګ شته ده خو ته وپېژندلې د دا فضا ډېره قوي ده حافظه یې ډېره قوي ده ډېر بیا ته یې مه وهلم اوس که قوي نه ده حافظه یې له تا قوي نه ده دا منم د جادو هم لږ ضعیفه شوې وه نږدې وژلی ضعیفه نه ده هغه بې عقل ده ګټه نه شي کولی یوه قالینه حسابوه قالینه ډېر ښه شی دی قالینه یې راکړې ده چې هم اولوځي دغسې پرواز کوي داسې وروره ولې ولاړې غاړه نه راکوې په خیر ستړی مه شې ښې سبتې ښه ده جوړې په خیر خلاص شوې څنګه یې ښې ډېر وخت بعد مې ولیدې خوشحاله شوم د تاسې به د ذاتي کیسې او بنډارونه یي زه هم له منځه هېر کړم تاسې دواړه یو ځای شوئ زه هم هېر شوم ته چې شپږ سوه کاله بعد بیا له خپل ورور سره وینې دا به ډېر عجیبه او د خوشحالۍ نو خبر درته کم وروسته له دې تاسې دواړه ورونه نه یې ښه زه هم د تاسې یو ورور پوه شوئ وروسته له دې موږ درې واړه ورونه یو یو ځای به ژوند کوو هو غاړه راکوئ بیا چېرته ولاړئ تل یو ځای یو دغه تاسې به ته څه وخت هم داسې ګرځئ د ځان انسان ته اړولی به ته ځان انسان ته اړولی شي تا ته خو ما مخکې ما امر کړی و که نه چې ته دې پښې جوړې کړې تا پښې څه شوې دي له څراغ نه راوتم له پښو سره نه شوم راوتلی ښه زه صحیح ده اوس دې نو ځان تبدیل کړه زه به ده سره کیسې وکړم بیا به دا یې ځان تبدیل کړه یاره ډېر جالبه وه که نه چې دا چراغ پسې لاړم دغسې له ورځ که چراغ راووت بیخي خوند یې وکړ او واه ویری ګوډ زه ته وګوره ته هم ځان داسې کړه ښه زه به در سره کیسې وکړم لاندې راځم نو دغسې کیسې وې پوه شوې داسې همره مې کیسې وکړې د ده ګوتمۍ مې د تاسو هم په سخته راوړه داسې یو مار ولاړ و داسې ما خو درته ویلي وه داسې یو مار ولاړ واه دغه اوس څه فرق کېږي داسې یو مار و دا مې له تیږې راوښکه او تاسو که مار ساتنه کوئ تاسو دواړه ډېر خطرناکه پیریان دی خپل کور په طرف به ورو ځو که دا کیسه داسې ده که نه ودرېږه دا څه شی خوري ما ملک و چې د ما ته مې یو دانه پیدا که خالي ته خو باید څه نه خوري د مصر ښه یو دانه خو ما ته هم راکړه که نه ته څه لاس ونیسم ونیسم ته هم خورې لاس ونیسم یاره علاالدین ومنلی تاسې چې علاالدین تاسې ته دومره خوشحالېږي تاسې معنی پوه شه چې دا ځوان چې تاسې تشویق کوي تاسې یو چای ځکه دا ځوان ډېر زړور پوه شوې